نمبر 1 ډیپیکټر. ډیپیکټر معنا نیمګړی. کنسیډر. کنسیډر فکر کوله. کانسولیټ. کانسولیټ کنسلګري. امبیسي هم ورته ویل کېږي، کانسولیټ هم ورته وایي. پلټ. فلټ. د پلټ معنا ده هواره. ډچ. ډچ معنا لښتی. لیمټ. لیمټ حد. لاکس. لاکس سس. سست یعنی کمزوری. جسټس. جسټس عدالت یا انصاف هم ورته وایي. فرینک. فرینک سپین ویونکی، چې سپینې خبرې کوي یا صفا خبرې کوي. ون اپ. ون اپ مطلب دی یو له. رادیکل. رادیکل اساسی. بل لغت دی پولوشن. پولوشن معنا ناپاکي یا ناولتیا. پلیج. پلیج ژمنه کول یا لوز کول. پراپرټي. پراپرټي ملکیت یا جایداد. انفورم. انفورم معنا ده خبروله. انوایت. انوایت دعوت ورکول یا چاته بلنه ورکول. کوک. کوک پخوله. ورک. د ورک مطلب دی کار کوله. اټیمپټ. اټیمپټ هڅه کول، کوشش کول. بلیم. بلیم د بلیم مطلب دی تهمت لګول، تور پورې کوله. اپلای. اپلای عریضه کول یا درخواست کول یا غوښتنه کول. اریسټ. اریسټ د اریسټ مطلب ده نیول. سی. سی ویل. بیلیو. بیلیو باور لرل یا باور کوله. بیلیو می. بیلیو می په ما باور وکړه. انټر. انټر داخلېدله، یو څه ته ننوتل. انټر the room. انټر the room کوټې ته ننوځه یا داخل شه اتاق ته. کال. کال د کال مطلب دی رابلله، یو چاته ویل. او کال زنګ ته هم لیکي، موبایل کول ته هم لیکيږي. for example call your friends. call your friends. call your friends ملګری دی راوبله. excuse. excuse معافي کول، بخښنه کوله. excuse me. excuse me ما ته بخښنه وکړه یا ما ته معافي وکړه. guide. guide لارښوونه کوله، یو چاته لار ښودله. guide me please. guide me please مهرباني وکړه ما ته لارښوونه وکړه یا ما ته لار وښایه. think. think فکر کول، سوچ کوله.
think about me think about me زما باره کې هم لږ فکر وکړه یا زما ته هم لږ سوچ وکړه lock بندول یا کلپول بندول یا کلپول lock the door دروازه بند کړه یا کلپ کړه spend مطلب دی تیرول یا خرچه کول یا مصرفول for example spend your time for good spend your time for good یعنی ښه ژوند تیر کړئ ښه وخت لپاره خپل وخت ښه تیر کړه د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه thank you so much for watching